د کابل مسیحي پوهنتون تاریخي پس منظر. د اسلام له پیل راهیسې غربیانو تل هڅه کړې چې اسلامي هېوادونو تر خپل تسلط لاندې راولي او د اسلام حاکمیت له منځه یوسي. د همدې هدف لپاره یې اول صلیبي جنګونه شروع کړل او د قدس د نیولو په بهانه یې څو سوه کاله په مسلسل ډول لښکرې راټولې کړې او دلته یې په لکونه مسلمانان ووژل، خو دغه هدف یې ترلاسه نه کړی شو، لکه چې ګارډنر وایي. صلیبي جګړو ونشو کولی چې قدس د تل لپاره د مسلمانانو له ولکې وباسي او د اسلامي نړۍ په زړه کې یو مسیحي دولت جوړ کړي. نوموړی زیاتوي صلیبي جګړې د قدس د نیولو په نسبت زیاتره د اسلام د منځه وړلو په نیت ترسره کېدې. وروسته بیا همدغه صلیبي جګړې د استعمال جګړو په شکل پیل شوې چې ظاهري امپریالیستي او اقتصادي بڼه درلوده، چې په نتیجه کې تقریبا ټول اسلامي هېوادونه لاندې کړل او د یو اوږدې مودې لپاره یې مسلمانان محکوم وساتل او شریعت کې د زور په وسیله د هغو له سیاسي او اجتماعي ژوند څخه لرې کړه، که څه هم د خلکو په زړونو کې ځای درلوده. خو کله چې د 20مې پېړۍ په پیل کې ازادي غوښتونکو حرکتونو په نتیجه کې د اروپا استعمار ټغر وپرټولېدو شو، نو انګریزانو په خاص ډول له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته خپل استعماري نقش امریکا ته وسپاره، ځکه چې نور نو د انګریزانو ستوری په لوېدو او د امریکا ستوری په پورته کېدو و. امریکایانو چې د اروپایانو د استعمار دورې د حاکمیت له مشکلاتو څخه درس اخیستی و، نو یې د اسلامي هېوادونو د نیولو لپاره یو بله طریقه او ستراتیژي وضع کړه چې بنسټ یې د کلیسا په کوښښونو او تعلیم ولاړ. امریکا مسیحي مبلغونو ته وظیفه ورکړه چې په اسلامي هېوادونو کې چې زیاتره یې لا هم هغه وخت د اروپایانو تر استعمار لاندې ول، د مکتبونو، کالجونو او پوهنتونونو د تاسیس لپاره له لارې داسې یو نوی نسل وروزي چې یوازې په نامه مسلمانان وي، نور له اسلام سره هیڅ همدردي ونه لري، د دین، فکر، اخلاق، فرهنګ او د ژوند بڼه یې امریکایي وي، تر څو دغه نوي نسل ته له فراغت څخه وروسته د هېواد چارې ورسپارل شي او د اسلامي هېوادونو مستعمرت ساتلو لپاره دا ځل د غرب ګرځولو په شکل دوام ورکړي. کلیسا په اسلامي هېوادونو کې داسې تعلیمي مراکز او ادارې جوړې کړي چې په حقیقت کې د صلیبي استعماري جګړو د اهدافو ته ترلاسه کولو لپاره د جګړې جبهې وي، خو په ښکاره یې د تعلیم، انسانیت او ترحم نارې پورته کولې. ارمني منصر وایي اروپایي دولتونو چې په صلیبي جګړه کې ماتې خوړلې وه، نو ویې غوښتل د مسلمانانو په خلاف یو بله صلیبي جګړه دا ځل د تعلیم او تبلیغ له لارې روانه کړي، او دا ځل یې کلیساګانې، مسیحي تبلیغ، مکتبونه، پوهنتونونه او شفاخانې په کار واچولې او په زرګونه مسیحي مبلغین یې په اسلامي نړۍ کې خواره کړه. د امریکا دغه ستراتیژي ډېره کارګره واقع شوه، ځکه چې دا ځل نه یوازې دا چې په اسلامي هېوادونو کې خلکو له دوی کرکه نه کوله، بلکې په خپلو مصارفو یې خپل اولادونه هغوی ته مخې ته د زده کړې لپاره کښېنول او د نوي نسل مستقبل یې مسیحي مبشرینو ته ور وسپاره.